بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو د نن ورځې درس د اتم لیکچر ده او د درس موضوع ده سبنیټینګ ان کلاس بی. تېره ورځ موږ تاسو په کلاسي کې سبنیټینګ وکړو. تېرې دواړه ویډیوګانې د کلاسي د سبنیټینګ په باره کې وي. نن راځو په کلاس بی کې سبنیټینګ کوو چې څرنګه کولی شو کلاس بی په نیټورکونو او په هاسټونو باندې ولویږو. اول راځو فورمات اف کلاس بی. د کلاس بی فورمات چې د موږ تاسو سره ده نیټورک هاست. دا خو مخکې له مخکې ویله. که چیرې باینري شکل ته راسو، لومړی اته بیټونه آن، لومړي دوهمې اته بیټونه آن، درېیمې صفرونه او څلورمې صفرونه، ځکه د نیټورک بخش ټول بیټونه آن وي او د هاست بخش ټول بیټونه آف وي. صحیح شو؟ اوس موږ تاسو ته څه وایي؟ یو ډو سبنیټینګ ان دیس آی پی اډرس. یو آی پی اډرس چې راکړی دی د کلاس بي څخه ده او سلش 22. په کلاس بي کې باید ډیفالټ څو بیټونه آن وي؟ 14. اوس چې څو بیټونه آن کړي دي؟ 11. دا معنا یو بیټ په هاست کې هم آن سوی. موږ ویلو سبنیټینګ هغه وخت شروع کېږي کله چې په هاست کې بیټ آن سي. نو راځو لومړی دوه کورونه خو ټول آن دي. په درېیم کور چې د هاست د څو بیټونه آن دي؟ یو بیټ په چی کې آن دي. قیمت ورباندې وضع کړي. ګوره د دې کور ځان ته قیمت ده، په دې کور به ځان ته قیمت وضع کوي. اوس خو یوازې په دې کور کې بیټونه آن دي، یو بیټ آن سوی ده، نو قیمت یې څو راځي؟ د چا پلاس د بیټ 128 د دوه په باندې این قاعدې پاسه. صحیح شو؟ سبنیټ ماسک 255 لومړی کور، 255 دوهم کور، په درېیم کور کې یو بیټ آن دی، قیمت یې څو سو؟ 128. درېیم کور څلورم کور چې ده ټول 0 دی. صحیح شو؟ دغه سبنیټ ماسک چې هر څو نیټورک کوي د ټولو سبنیټ ماسک سیم وي، همدغه سبنیټ ماسک مو ټولو ته چې کوي ورکوي. صحیح شو؟ راځو د نیټورکونو شمېر پیدا کوو. د نیټورکونو شمېر پرمول موږ ویلو 2 پر 20 آن بیټس. څو بیټونه آن سوي دي؟ ګوره هسې نه چې ووایه چې ولا 11 بیټونه، دا خو د نیټورک د بخش دی. په هاست کې څو آن سوي دي؟ یو. 2 پر 20 یو 2. د نیټورکونو شمېر څو سو؟ 2. اوس غواړې په هر نیټورک کې د پیسیانو شمېر معلوم کړي. په هر نیټورک کې د پیسیانو شمېر. هاست پر نیټورک ایکوال ټو 2 پر 20 آف بیټس منفي 2 آیډیو براډکاسټ. آیډیو براډکاسټ مو تېره ورځ تشریح کړي وو. 2 پر 20 آف بیټس څو بیټونه آف دي؟ 15 بیټونه. څو بیټونه آف دي؟ 15 بیټونه. 2 پر 20 15 منفي 2 2,928 منفي 2 2,928. څه معنا؟ دوه نیټورکه لري، په هر نیټورک کې ته کولی شي 2,928 پیسیان وساتي. دومره پیسیان نه کوم. خو موږ تاسو ویلي وو چې په کلاس بي کې د پیسیانو شمېر څه کېږي؟ زیات ده نسبت تر کلاسي، ځکه په کلاسي کې 3 کوره نیټورک یو کور هاست وي، صرف 255 پیسیان. خو په کلاس بي کې 2 کوره نیټورک ده، 2 کوره هاست ده، 14,555 پیسیان. صحیح شو؟ نو دلته اوس موږ ته څه وایي؟ بلکې 14 هم نه، څو پیسیان، څو 6,000 او که 4,000 پیسیان. صحیح شو؟ نو اوس څه راته وایي؟ چې اوس تا 2 نیټورکه جوړ کړو، 2 نیټورکه دي جوړ کړو او په هر نیټورک کې ته کولی شي چې 2,928 پیسیان وساتي. له آیډیو له براډکاسټ سره 2,928 تر دې چې خو مشکل نه. اوس به څه کړي؟ اوس به ګورئ دلته مې دغه کړنه تاسو ته سرته رسولې ښه، هلته یې بېرته موږ تاسو هم سرته رسوئ. اورېدونکو ته دا نظریې تېروو. 0 جمع دی 255 258 کې کنه کېږي. موږ ویلو په هر کور کې د آی پي اډرسونو شمېر له 0 تر څو ده؟ تر 255. له 0 تر 255 چې سره جمع کړي 258 کې کنه کېږي. دلته خو 0 موږ د یو غوندې حسابوي، شمېر ده کنه. خو عادت نه دی چې موږ 0 اته ته جمع کې نه زیات، دا خو شمېر ده کنه. 258. نو دغه 258 به ته راواخلې په نیټورکونو به دې تقسیم کړي. څو نیټورک دي اوس؟ 2 نیټورک. په 2 به یې تقسیم کړي، څو دانې به ورسېږي؟ 128. اوس به څه وکړي؟ د لومړي ځل لپاره
صرف په لومړني کور کې صفر به ترې منفي کوي صفر به ترې منفي کوي ځکه صفر خو دلته د شمېر وړ ده په نورو کې به بیا منفي کېدلی دي نست نو رابسې 120 ښه اوس به ته آی پي اډرس را ورکوې کله چې درېیم کور 120 ته ورسېدو له هغه بعد به لومړنی نیټورک بشپړه کوې او په دوهم نیټورک به له هغه بعد آی پي اډرسونه ورکوې نشوي څوک ورمنځ صحیح په نوټ کې مې څه ویلي صفر به یوازې په اول برانچ کې منفي کوو په نورو برانچو کې نه منفي کوو ځکه هلته استعمال شوی دی دغه صفر ترکان صحیح شو ورباندې پیږي څوکه فرض که دا دوه برانچه جوړ سو یو کابل ده بل چې ده جلال آباد آی پي اډرس به ما ته راکړی و د کلاس سی څخه و همدا آی پي ده که څه کوم ګوره متوجه سي 122.14.0.0 دا یې چی سول آی ډي سو 122.14.0.1 دا چی سو سټارټ آی پي سو 122.14.0.2 122.14.0.3 122.14.0.4 122.14.0.5 122.14.0.255 ته به چی کوي ځان ورس بیا به څه کوي 122.14 داسې 255 پرستو اوس به بیرته دغه یو سي دا به بیرته له یوه نه چی واخلي سټارټ واخلي له صفر نه به چی واخلي سټارټ واخلي دا لکه ګوره ته متوجه سه دلته زه تا پوه کړم ټیپ ته به راسو دا داسې ده لکه ساعت لکه څه شی لکه ساعت یو ساعت څو منټه ده یو ساعت یو منټ څو ثانیې ده کله چې 15 ثانیې به داسې څه شی وي منټ اوړي که نه کله چې منټ پوره شي 15 دانې ساعت اوړي که نه دلته اوس متوجه سه دا معنا لري ښه ګوره اوس فرض مثال دلته ما لیکلي 122.14.0.0 دا خو آی ډي سوه دا چی سوه بیا به 122.14.0. دا ونده به چی سي سټارټ آی پي سي بیا 122.14.0.2 صحیح شو بیا به دغسې 3 سي بیا به دا 4 سي دا 5 سي دا به 6 سي دا به 8 سي هله موږ ویلي په یو کې څو آی پي اډرسونه جایي 255 جایي که نه جایي دا خو داسې دي کته باید راشي ما داسې ویلي کړي دې لپاره چې پوه سي صحیح ده نو اوس ګوره 122.14 دلته خو دغه کور دغه کور 255 پرسه وي که نه دي پرسه وي دا معنا چې لکه ملت سي پرسو چې ملت پرسو خو ساعت به وي دا ساعت به یو سي ملتونه بیرته له چی شروع کېږي له زیرو ورباندې پوه شوې بیا 122.14.1 بیا به ثانیه ملت یو سي صحیح شو بیا 122.14.1 ملت به څو سي 2 بیا 122.14.1 ملت به څو ځي دا یې نه شي تر شپېته تر 255 دلته خو هېڅ موږ ملت کنې دا خو ملت نه ده که په یو کور خو تر 255 اوس به څه وایي 122.14.1 ګوره دا 255 دا معنا چې لکه ملت بیا پرس ملتونه شپېته دانې ورپرس فرض مثال بیا به ساعت اوړي که به نه اوړي دا به 2 ملتونه وي بېرته به سره شي په دغه اساس چرخېږي ځکه 2,802 پیسې اپلای کېږي په هدف ورسېږي نو دلته ګوره دلته همدغه سوی ده صحیح شو دا 255 ته ورسېدو بېرته به دا یو سي دا به بېرته له زیرو نه سټارټ واخلي بیا به دا 2 سي بیا به دا به بیا 255 ځان ورسوي بیا به دا 2 سي بیا به دا 255 ته ځان ورسوي دا به 3 سي بیا به 255 ته ځان ورسوي دا به 4 سي بیا به 255 ته ځان ورسوي دا به 5 سي تر هغه وخته پورې چې دغه ګوره دلته موږ تاسو ویلي وو دا چې څو ته ځان ورسوي 120 سي کله دا کور 120 پرس سو بیا به دا یو سي بیا به دا 200 بیا ګوره داسې یو سو بیا به دا 120 بیا به دا 2 سي بیا به 3 سي بیا به 4 سي بیا به 5 سي بیا به 6 سي بیا به 245 سي 245 به انډیکس 255 به چیس برودکاسټ آی ډي سي برودکاسټ صحیح شو ګوره دغه 120 له کومه کو 120 مې داسې کو ښه 245 ټول وکړو آی پي اډرسونه په یو کود څو برانچ نیټورک مې لرل 2 په 2 مې تقسیم 123 را 123 کې په اول کور کې صرف یو منفي کېږي 123 پاتې که نو پاتې نو په دې خاطر چې دا 123 ته ورسېږي نور به دا کور بس اوس ګوره که چیرې داسې یوه خبره وي
که چیرې داسې دلته تا سره 4 نیټورک وي بیا به ته څه کوې بیا به 250 راکړې په 4 به یې تقسیم په 4 سره تقسیم کړې 4 شپېته راځي یو سترې منفي کې 3 شپېته راځي صحیح ده چې بیا دا 3 شپېته در رسېدلی بیا بندخوا بیا سبا راځي 4 کې بیا سبا صحیح ده اوس ګوره تر دې چې مشکل نه لري اوس ګوره دا 102.14 دا 120 کنه دا څو 255 دا معنا ملت بیا پر ملتونه شپېته پرس چې پرس دغه ساعت خو به اوري که به نه اوري دا به 130 دا به بیرته 0 دا د دې بل برانچ هایډ صحیح بیا به دا ونسي دا به چیس سټارټ ټایپس بیا به ټو سي بیا به 3 سي حاله 255 په 6 پرس 255 پرس دا به 130 نه چاته واړي دا به بیرته له سره شوي له 0 نه ښه له 0 نه شوي بیا به ونسي بیا به ټو سي بیا به 255 بیا به دا 30 بیا به دا 255 پرس بیا به دا یو بیا واړي یو درس بیا به دا 255 پرس دا به یو واړي 2 درس بیا به دا 255 پرس دا به یو واړي 3 درس صحیح ده حالا اگر دا 255 ته ورسي دا بیرته څو ته ورسي دا به انډایپس 255 په براډکاسټ ځکه موږ تاسو یایو چې په یو برانچ کې 2000 اوسه شمشته ګوره ته خپل فکر وکړه یو دا 255 بیرته هایبس بیا دا سره شو 255 اتوس بیرته یې سره په همدې ترتیب چې پر رسیږي د پیسانو شمیرل دومره پکې په یو برانچ کې سرته ورسي راځو ګورو دلته اوس عملي دا کار کوو دا خو دلته نظري درته وم صحیح ده دا کار چیک کوم موږ تاسو عملي سرته رسوو چې ورباندې پوه سو پیسې مې ډېر زیات ګرم سو او ډېر زیات سستي راځو دلته آی پی ادرس یې درکړی ده د کلاسې څخه بې څخه ده 102.14.00/ دا خو باید 14 وخته ته اول از درکړي معنا سبمیټینګ کې ورکړه یو بیټ په حیث کې 600 اول کور له موږ تاسو سره نیټورک دوم کور نیټورک دریم کور کې څو بیټان دي یو 2 3 4 5 6 7 نور پکې چې صفر دي څلورم کور کې ټول چې دي صفر صحیح پی بی رابسي قیمت دې بیټ څو ده رابسي سبنیټ ماسک اول کور 255 دوم کور 255 دریم کور 123 ګوره خو داخله 123 څلورم کور دا سبنیټ ماسک به د دواړو برانچونو ګوره چې هر څو نیټورک راوړي د دواړو صحیح نیټورکونو شمېر غواړه معلوم کړه نیټورک چې معلومات څه به کې نیټورک چې معلومات دوه پورتوان دي آن بیټونه څو دي یو د کنه دوه پورتوان دي یو دوه نیټورکونه به دي څو شي دوه هاست فیر نیټورک معنا په هر نیټورک کې دي هاستونو شمېر څومره دوه پورتوان دي بیټس څو بیټونه دي 15 بیټونه دي دوه پورتوان دي 15 به دي مساوي سلا 2,200 منفي دي 2 آی ډي براډکاسټ ځکه هر برانچ یو آی ډي براډکاسټ دی 2,200 دوه نیټورکه جوړ شو په هر نیټورک کې ته کولی شې دومره پیسیان وسي مشکل به نه وي راځو دلته راځو نیټورک ای ګورئ آی پی د 102.14.0.0 آی ډي 102.14.0.1 سٹارٹ آئی پی 102.14.0.2 102.14.0.3 102.14.0 دابا 3 4 5 6 7 8 9 10 255 پوری کلاس کنه سپلای 255 بدلته درته واسه 102.14 ملتونه پرسوي کنه دي پرسوي دا به ونس دا به تر چیس 102.14.1.1 102.14.1.2 102.14.1 دا به بیا 200
بیا 114 ملیټونه پوره سوي دي دا به 2 دا به په دې حساب چرخي تر کومه ټیمه پورې دا دې ورته یو شی پرې کول ګور اول به دا جې معلوم تر کومه ټیمه پورې ښه تر دې ټیمه پورې ټول په یو کور کې څو بیا رسنه دي له 0 تر 255 255 راځي کنه تقسیم څو نیټورک دی 2 نیټورک څو راځي 128 لا اول نیټورک به صرف یو منفي کوي ځکه هغه 0 به ترې منفي کوي دغه 0 به ترې دا کور اول ور 0 ده کنه دا به ترې منفي کوي دا چې منفي کې څو به نو دا به تر کومه ټیمه چې اوس ګوره دا به تر کومه ټیمه چې 122.0.0 مثال دا څو ته ورسېدو 120 معنا دغه لوپ دومره وچرخېد صحیح شو او دغه بېرته 200 څو ته ورسېد دا به چیس انډیکس صحیح شو دا معنا دا یو بیا 250 دا 300 بیا دا 255 دا 40 دا 200 هله دا 120 بیا دا 255 دا به چیس انډیکس 114.0.1 255 به چیسي براډکاسټ ټایپ دی لومړي نیټورک رابسو دوم نیټورک رابسو چاته دوهم مبارک نیټورک بی راځو 114.0.1 دا خو 255 پردي دا پنځه نو دا به څو شي 28 دا به بیرته چای شي 0 دا به د ایډیس 114.0.1 دا به چای شي سٹارټ ایډیس بیا 114.0.28.2 صحیح شو 114.0.28.255 پورې به ځان چای ورسېد 114.0.255 دا به بیرته 190 دا به بیرته چای شي 0 دا 255 دا بیرته 190 دا بیرته 0 بیا 114.190 دا بیا چیست ول جیبا تر کومه ځایه پورې تر دې ځایه پورې ګوروس دې براډکاسټ په څور معلومه خاصه کمه مخکنی یو براډکاسټ دلته څو دا نه دا کو یو سلویز دا کنه یو سلویز ټول څو دلته اوله وار چې موږ تاسو وګورئ مثلا تیس ګور دا یو خو د اوله فارم په کړه دقت نه منځ کې په نوټ کې ویل چې په اول کور کې تر منځ کو سي یو سلاتیس دي کنه یو سلاتیس یو سلوس 255 یو کم 255 برا دلته ولې کم دا بل کور به 200 ته ورسي څلور 50 دا به ان ایټیس او یو سداریا دا شپارس دا 255 دا 255 به چیس براډکاسټ پوښوي ګوره دا جمع دی دا 255 مخکې اوس من کما خو به له دې نه انډای فقه په دې کې ټاکلی کېږي دې نه به یې نه کموي نو دا ونه موږ تاسو سره سبنیټینګ په کلاس بي کې یو سبا به انشاءالله په 2 بیټه کې ورباندې خبره